د کهانه شروعات په سمندر کې د کشتۍ نه کیږي چې یوه ښځه جل اوبو ته ورولي لګي چې په دې وخت کې یو عجیبه ځناور پرې راغوټه شي خو دا ترې نه بچ شي دا داسې ځناور یي چې دوی په خیال کې دنیا نه روک شوي خو اوس دا دي د دوی د وړاندې دوی پوهېږي نه چې اخر دا څنګه را پیدا شو په اصل کې دا هر څه د دویم جنګي ځنډ نه شروع شوي چې د امریکې یو فوجي ویتنام ته د خفیه میشن دپاره رالېږلی شوي چې هغه په ځنګل کې ساجیبه اوازونو په اورېدو سره په منډه شي او چې څنګه هغه سیس پې د حمله کولو والی نو دې پې ډزې شروع کړي خو هغه دومره مضبوط یي چې ډزو پې اثر ونه شي او دې د همیشه دپاره غیب کړي د دې د معلومولو دپاره یو خصوصي ټیم د امریکې نه ویتنام ته راشي چې په هغې کې موجود کسانو ته داسې لګي چې دا عام غوندې میشن دی لږ ساعت کې به یې راختم کړو خو هغوی د دې نه ناخبره وو چې دا ځنګل اوس داسې مخلوق په خپله قبضه کې غښتی دی کوم چې دوی تر اوسه پورې د سره لیدلی نه دی دوی دغلته کې جانچ پړتال شروع کړي چې کمانډر ته یو عجیبه څیز میلو شي په ځمکه باندې یو عجیبه خواب وي داسې خواب چې دوی پې مازغه کار نه کوي چې دا څه څیز خواب دی چې په دې کې بل ملګري ته د لاس څومره اوږده وزره میلو شي په دې سره دوی پوهېږي نه چې مخکې به څه کېږي خو له دې باوجود مخ په وړاندې روان دي د ځنګل په منځ کې دوی ته یو بیګ میلو شي چې په کتو سره کمانډر ته پکې ډایري میلو شي چې په هغې کې لیکلي شوي وي ستاسو اصل مقصد په ځنګل کې پټې لیبارټرۍ ته ځان رسول دي د دې په کتو سره کمانډر ته د خطرې احساس وشي او خپل ټول ملګري خبردار کړي وي دا میشن د نورو غوندې نه دی چې په دې کې دوی ساجیبه اواز واوري چې ټول فوجیان د مخې سرې ځان تیار کړي چې ناڅاپه څه څیز د یو کس د پاسه تیر شي چې ویې غورځوي خو د ډزو د وجې څه ورته ونه وایي د ډزو په اواز سره دغه ملګري په منډه باندې د خوالی راشي چې دی ورته وایي وي یو غټ غونډې شیر وي زه یې خوړمه چې کمانډر یې پوهه شي وي موږ د ځناورو په علاقه کې را داخل شو بل خوا د روس فوجیان د ځنګل بل اړخ ته ګرځي لګي چې ډزو اواز سره را بیدار شي د دې مقصد امریکایي فوجیان وجلو خو د اصل خطرې نه ناخبر چې هغه مخلوق ورله د یو کس سر وخوري چې د ملګرو پر رسېدو سره دغه صرف تنه ورته میلو شي بل خوا امریکایي فوجیانو ته عجیبه عجیبه څیزونه میلاویږي د هغوی کمانډر ته د حد نه سیوا یو غټ غاښ میلو شي چې دې په لیدو سره په زړه کې ټول ویریږي او خپله یره ظاهره نه کړي او مخکې تلل شروع کړي چې ورته دوه ملګري مړه میلو شي په کومو باندې چې د غټو غټو پنجو نشانونه په دې کې په دوی باندې دا مخلوق نظر شو حمله پې شروع کړي چې ټول خپل مشینان روباسي او ډزې پې شروع کړي چې بس سره دوی ورله بچي مړه کړي او په ډېره مشکله باندې ځان د دغه ځای نه بچ کړي په مخکې تلو سره دوی ته پته ولګي چې زموږ یو ملګری او کمانډر غیب دی چې هغوی پسې واپس د تلو فیصله وکړي خو د دې نه مخکې چې هغوی ورپسې ورغلي وو د غرو نه ځناور د دوی په مخه تیر شي بل خوا کمانډر او ملګری یې یو غټ غوندې څیز وویني چې ډېر وخت ورته د حیرانه کتو نه پس پته ورته ولګي چې دا خو ډایناسور دی چې دوی ورته په سوچ کې لاړ شي چې په دې کې دغه واړه بچي راپاسي چې د هغوی په اوازونو سره مور یې هم راپاسي او په دوی پسې شي چې کمانډر ملګری پې په ډزو شروع شي خو هغه په هېڅ قسمه اثر ونه کړي او را په منډې دوی ترې بچ کېدو دپاره کله یو خوا ټوپ وخي او کله بل خوا خو هغې د پرېښودو واله نه چې دوی ته په ونډو منډو کې یو کلو میدان ته راورسي هغه ورپسې دغلته کې هم راشي چې دوی ته نو اوبو ته ټوپ کړي او هغه هم ورپسې راوغورځي او په حیرانتیا سره په اوبو کې داسې لامبو شروع کړي لکه د کب بل خوا کمانډر د خپل ملګري په بچ کولو کې لګیا وي ولې چې هغه لامبو نه ورتله په دې کې دوی خوا یوه ښځه راشي چې خپل نوم ورته صوفیا ووایي او دوی له تسلي ورکړي وي زه د کلونو راځې په دې ځنګل کې ژوند کومه دا ډایناسور زه ډېر ښه پېژنم صوفیا کمانډر ته وایي وي دا تاسو باید چې کوم ډایناسور شوی وو دا ماده ده کومه چې زیاتره د خپلو بچو خیال ساتي او د نر په نسبت ډېره ګزاره خالي خو نر له چې څه هم په مخه راځي په منځ یې پراټه کوي دوی دواړه د ځان سره صوفیا را روان کړي بل خوا له دوی ملګري په مزه ډایناسورو سره عادت شي او ټول پریشانې چې اخر دا راغلل د کم ځای نه خو په خوشقسمتۍ سره دوی مخه اصل ډایناسورو سره شوي او چې کومو ملګرو ته د قرضونو پام شوي نو بیا ترې په ډېره مشکله باندې بچ شوي دوی په هغې بیګ کې په موجوده ډایره کې چې د کومې لیبارټرۍ ذکر اورېدلي وو په حیرانتیا سره صوفیا یې هم دغلته راولي وي دا ځنګل د ټولو نه محفوظ ځای دی خو د کمانډر مازه کار نه کوي وي دا ډایناسور د کوم ځای نه راغلل او ته څنګه دلته کې یوازې ژوند کوې صوفیا ورته په خندا کې وایي وي زه د هغې ساینسي ټیم حصه وم کوم چې جنرال رودین په زوره باندې جوړ کړی وو موږ یې دلته کې په زوره باندې د ډایناسور د ژوندي کولو په منصوبه کې لګولي وو چې اخر موږ هغه تجربه کامیابه کړو جنرال رودین بیا زما ټول ساینسدانان ملګري ووژل خو په خوشقسمتۍ سره زه بار وم او بچ شوم د دې په اورېدو سره د کمانډر غوسه سړی شي او د ملګري دغلته کې ټلیفون ته پام شي چې کمانډر پې خپل هیډ کوارټر سره رابطه وکړي وي دلته کې خو ډایناسور ووتل موږ له څه مدد راولېږی چې د مشر ته دا خبره ګپ ښکاره شي وي ستا مازه خراب دي نن سبا زمانې ته ګوره ډایناسورو ته بل خوا د ملګري هم هغسې ګرځي راګرځي چې په دې کې یو ملګری په ډزو لګي چې ملګری پوهه شي وي دا د روس د فوجیانو کار دی او په جنګ شي خو دا ورته پته نه چې ډزو د اوازونه دغلته کې الوتونکي ډایناسور راغوښتل چې په لیدو سره دوی په وښو کې پټ شي او په هغوی ډزې شروع کړي خو د هغوی سرمن دومره پیړی چې ډزې ورله څه خاص قسمه نقصان ورنه کړي او ښکته راکوز شي چې دومره لوی وي چې په یو چک باندې په انسان کې سورې کوي په دومره غټه مخو کې باندې کومه چې د انسان د تېرولو دپاره کافي وه چې د دوی نه بلخا کسان وخوري چې باقي دوی یو ته پکې ټوپک ونیوي چې هغه راوغورځوي او په
په دې سره باقي وتښتي چې دوی خپل زخمي ملګری زر زر سیټ ته کیو هغه له پټې شروع کی چې د زدا بازونو د وجه کمانډر هم دغلته کې ورسي چې دوی ته وایي وی دی بر دې زنه لګل وی خدا ورته پته نه و چې اصل خطر لا پاتې ده او د ډایناسورو بچي په دوی حمله شروع کی چې په تعداد کې دومره سیباوي چې د زدا باوجود یو پکې د دوی زخمي ملګری ځان سره یوس خو دوی هغه یوازې پر خودو والي نه او ورپسې ورشي ډایناسور چې څنګه دې د وجلو والي نو دوی ورله پسترګه کې چاړه ورخخه کی هغه دې داسې زخمي کړي چې دوی په زخمي حالت کې په شریکه باندې لباټري ته وروړي چې دا حالت په لیدو سره صوفیا بار ته لاړ شي چې کمانډر ورته د ملګری د علاج د پاره وایي چې صوفیا ورته په افسردګۍ سره وایي ما چې په کوم وخت کې سکولی شو هغه وخت ما څه هم نه دی کړی زما خاوند د خپل وخت یو مشهور اټومي ساينسدانو مونږ دواړه هغه ظالم جنرال په زور باندې دلته کې راوستو چې اوس په لباټري کې دماکو شو چې سنا دغه مخلوق په وجود کې راغی چې بغوسه کې جنرال رودین زما ټول ملګری وجل اوس په یو نوې ځای کې د دې مخلوق کارخانه کولو کړی دا هغه ظالم ساينسدان د دې لپاره وجل چې ډایناسور نور هم سیواش او ټول امریکا تباہ کی هغه دې بنی ته دا پته نشته چې په دې سره ټول دنیا تباہ کیږي وی کوم زر تر زره هغه نه درو دغه ډایناسور به دومره سیواش چې بیا به قابو کول ډیر ګران شي د دې په دې خبره باندې کمانډر سوچو کی چې ناصافه ډایناسور په لباټري حمله شروع کی چې په تعداد کې دومره ډیری چې یو د مړ کولو نه پس بل راځي چې کمانډر پوه شي چې دلته کې ایثار دل ځان په خپل وجل دي صوفیا ورته وایي وی د لباټري د لاندې یو پټ سورنګ دی دا غي په ځدی سره موږ د لباټري نه بار وتی شو چې ملګری هغه زخمی ملګری ځان سره بوز خو هغه انکار وکړي زما د وجه تاسو خپل جون په خطر کې ما چوي او په دې سره هغه په لباټري کې پاتې شو دی بار ته پوتو کې کامیاب شي په سبب باندې کمانډر خپل ملګرو ته وایي ویرودین لګیا دی ورته ور ډایناسور سیوا کوي موږ له هغه ماشين تبا کول پکاري چې صوفیا ورلا باز ورکی هغه ماشين سګپ نه دی چې ختم به کې کچره دز مو پیو کورنو دا غینه بعد داسې طاقت پیدا شي چې په ټوله دنیا کې بزې پزې ډایناسور پیدا کېدل شروع شي د ماشين د بندولو طریقه دا ده چې هغه ته د بجلی بند شي د خپل منځ کې خبرې کوي چې په دې کې د کسانو د خکر وا ډایناسور ته پام شي چې دوی خپل کشته راتو کې خدا ورته پته نه چې په اوبو کې دوی د دینم زیات خطرناک دي خو په خدمت سره دوی اونې خوري او په خپل منځ کې په جګړه او دوی د صوفیا مطابق درودین د نبی لباټري په طرف روان شي چې په لار کې دوی قسمه ډایناسور ویني چې په خپل سترګې یقین نه کېږي په کچره فلم ګور چې اخر دوی د سمندر غاړې لورسي او په ځنګل کې پیاده سفر شروع کړ په بدقسمتۍ سره دغه تک داسې دوندي چې دوی د پکې سخکاری کینه او هم په دغه کې ډایناسور په حمله وکړي خو له چې هغه بچو دوی په اسانه سره مقابله وکړي چې په دې کې په دې شپه شو دوی درودین د لباټري خواله ورسي چې دا ورتلو نه مخکې دوی خپل مشر سره مشوره وکړي او د تیارې نه د فائدې په اغستو سره د لباټري په څوکیدارانو باندې حمله وکړي چې دنه په ورتلو سره دوی ویني چې رودین خپل کسانو سره روان شوی دي ولې چې داغه کسان خفو وی باقی دا شی ورتبار خطرناک کیږي او هغوی باقی نور تباہی نه غوښته کمانډر د دینه د فائدې په اغستو سره دغه کسانو ته وایي وی تاسو چې کوم څه د تبا کولو په ارمان یې زه هم داغه د ختمولو د پاره غلیم چې دې پورې دوست سره هغوی د مغه سری د سری دا کسان دی لباټري د وردن نه کی چې د لباټري د دننه حالات په لیدو سره صوفیا ویریږي وی دا ماشين خو روان دي د دې دربل نقصان پیدا کولی شي اوس په مونږ لا ټول پروګرام بندول پکاري په دې کې ټول لباټري په ځړ کېدو شي خدا د زلزلې نه بلکې د یو غټ ډایناسور کمال چې فوجان په دزې کوي هغه دومره پوخي چې ټینګ دس په هم ساسر نه کوي جنرال رودین د ځان د بچ کولو لپاره په لباټري کې را داخل شي د خپل کسانو په ځای باندې کمانډر او صوفیا ته پام شي چې صوفیا ته بچو شي وی غدار او چې څنګه د وشتو والی نو هغه نه مخ کمانډر ولي چې صوفیا خواله ورشي یوس هم در سره وخته د ماشين د بندولو چل راته خایا چې هغه ورته د ستري ټانکي د بندولو د پاره وای خدا مصیبت دلته کې ختم نشي بر نو ډایناسور را رسیدلی چې سپکه په لباټري کې را داخل شي چې په منډو کې دوی د ایمرجنسي وایلار ښکار شي د خړو نمخ کې بار توزي چې بار د دوی هلیکاپټر په انتظار ټول کسان د هلیکاپټر نه گیر چاپه را توشي بیا په ډایناسور ډزې کوي ولې چې کمانډر تر اوسه پوری نه را رسیدلی کمانډر درنه یو ډایناسور سره په جګړه چې په دې کې ټول لباټري لمبشي چې رسنه د ملګری پوه شي چې هغه دراتلو والے نه دي او دوی دغه زینا ځانو باسي خو حقیقت دا وی دغه ځنګل د همیشه د پاره د ډایناسور په قبضه کې راغلی تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای